صحابه کرامو ته د الله رسول دعاګانې کړې. اوس کې دي زموږ زړه کې هم دا راځي چې موږ ته هم د الله رسول دعا کړه، ارمان چې تا ته هم کړی وی، ما ته هم کړی وی، او د الله رسول کړي دعاګانې. ما مخکې ونه تاسو ته یا الله هغه چا سره محبت وکړه چې څوک حسن او حسین سره محبت وکړي. یا الله په هغه چا باندې رحم وکړه چې زه پرې رحمېږم. د الله رسول فرمایي رحم الله، الله دې هغه چا باندې رحم وکړي چې د مازدیګر د مانځه نه مخکې 4 رکعاته نفل کوي. که ته غواړې چې د الله د رسول په دعاګانو کې ځان شامل کړې، د مازدیګر 4 رکعاته نفل کوه. د الله رسول فرمایي نزل الله امرأ، الله دې هغه سړی تر او تازه لري سمع مقالتي چې زما احادیث واوري، هغه ځان سره حفظ کړي، یاد کړي، بل چاته ورسوي. که ته غواړې چې الله دې تر او تازه کړي او د الله د رسول په دعاګانو کې تر راشي، د الله د رسول حدیث یاد کړي، هغې باندې عمل وکړه، هغه بل چاته ورسوي. الله به موږ تاسو ته هم دغه شان برکتونه راکړي. د الله د رسول په دعاګانو کې به زموږ او ستاسو حصه وشي او الله یې کوي انشاءالله الرحمن. خو چې موږ او تاسو طلب وکړو، طلب محبتونه مو کوو. که تاسو غواړئ چې صحابه سره محبت وکړئ، زه یو نسخه تاسو ته ښیم. انسان زړه چې نرمېږي او سترګو نه یې اوښکې بهېږي او په زړه کې د صحابه محبت پیدا کېږي. د هغې طریقه دا ده چې هره ورځ د صحابه کرامو د سیرت یا هره شپه یو ټایم ځان له مقرر کړه. د صحابه کرامو د سیرت یو 15 شل منټه نیمه ګنټه مطالعه پکار. تاسو د صحابه هغه واقعات وګورئ، د هغې مجاهدې وګورئ، د هغې عبادتونه وګورئ، د هغې زهد او تقوا وګورئ، د هغې فکرونه وګورئ، د هغې ادب وګورئ. خپله د انسان زړه نرمېږي او هغې سره محبت پیدا کېږي او دغه محبت انشاءالله الرحمن موږ او تاسو جنت ته بوځي. الله دې زموږ او ستاسو په زړه کې صحابه محبت پیدا کړي. والله دې هغه دعاګانې چې الله د صحابه باره کې قبول کړي وي، الله دې زموږ او ستاسو باره کې هم قبول کړي. واقول